سلام امید لرم چې روغ جوړ یاستئ. نو راځي انالیسیس د یو ځای کوو چې تاسو یې ګام ویډیو کوي استاد چې انالیسیس یو ځای وکړي چې موږ پوښتنه سره انالیسیس کې اول نه یو انالیسیس وکړو. زه د ورځې شروع کوم اخیا نو د چې د زما ډیلی لو شو سیل ساید لیکویډیټي د چې د بای ساید لیکویډیټي شولا د چې د ابل ورځې لیکویډیټي شولا. نو دلته چې موږ دا نه فرالی ګپ لرو ورځنه چې د موږ سی ای مارکو سنټرل ایریا 50% چې مهمه مونږ ته اندغه دی. نو د چې زمونږه سی ای شو زو سلور ساته چارتا سلور ساته کې سلرو سلور ساته کې اندغه دغه لرو سورتای فرالی ګپ لرو 50% دی چې ډیر خده مارکیټ چې د اوس مونږه رینج کې شی یو مونږه رینج کې مارکیټ بس کې زما په نظر کا سباف ته شوی بلورس د سی بټچ کې او د سی بزي صحیح شو. زو یو ساته کې چې مقل د فرالی ګپ لرو تر دې زی بر لیکویډیټي لرو او بل دا چې بیا هم رینج یو او زما په نظر سیل سایډ ته لیکویډیټي ډیره ده لاندې طرف ته صحیح شو. نو ورزه دا کوم دلته چې د خاص نشته ځکه رینج یو دا سپورټ زون د ریزिस्टنس زون شته دی چې د مارکیټ کې د شراو ورځيږي قوي ځای دی. زو د دقیقه کې بس دا یو څه پیدا شول دا فرالی ګپ لرونګه خو رینج دی رینج کې د خاص کار نه ورګي دا شیان. نو دا فرالی ګپ شو زون بیرش فیجی ښه مارکیټ د زینه بیرته لاړو ټاپیال ته وکړو زو 15 دقیقې کې مارکیټ دغه ریزिस्टنس زون لري دا ځای. نو موږ د مارکو څخه د فرالی ګپ مارکو زو 15 دقیقې کې خاص نشته زو سیده یو دقیقه کې زما سیناریو سره کوم دا اول خو چې ته بیرش شم صحیح شو که مارکیټ لاړ شي خیا د غزيان پوری کدل تر هغه بریک اوټ ورکو زه بس سلالم دلته او کنه اندغه سی لکه اوس چې دی او لاندې راشي سیده نو زه بچ دی مارکیټ دغه بریک اوټ ورکو نو زبا سلا اخلمه د خیره سره. نو ګورو چې مارکیټ څه کوي چې تور دا کوم چې دا قوي سپورټ زون کې خو باندې یو قوي سپورټ زون کې خو خیر نیویارک لګ کاکاګي کوي نیویارک لګ دا شیان وحید لیکویډیټیان کې حساب وي. نو کله چې ټریډ ورم کوم ځکه راځي او منځ وګورم د ځکه 15 دقیقې ورشو 15 دقیقې سپورټ زون دی خو ځا ول نیویارک غواړم یو خواته لیکویډیټي وي پوه شلې د لپاره زوی مشي دلته بیا ټریډ ورم کال ته لیکویډیټي ونه یو انداز سي راشي نو تر دغه ځې پورې بس ما دغه دا ځې بس ما سری اول خو به نه فهم کنه چې مارکیټ رینج دی دا وګوره دا وګوره دا د شیخ کاری دا کوم ټرند دی نه دا چې یو خواته یا دو خواته لیکویډیټي ونه وهي نو مارکیټ نامعلوم وي ان ځکه د دې مېس کتابي کې راتاویږي نو د کې سړی سره کوم ټریډ والی ځکه د نیویارک خلک مو وایس دوباره خاص نه دی چې د سیو کې خیا یو دانا سویپ کې دلته سویپ وشي سیده راشي دلته بریک اوټ سره د غزي پورې زه خسته ټریډ ایستلی شم. نو ګورو چې څه کوي ماته بيخي نه معلومه ښکاري ټریډ خو زموږ ریسک ریوارډ دونه غټ نه دی مونږ یالو ما ممبران ته وی آی پی دغه مرواچو انالیسیس مرواچو دا یو نو دلته کتل شي ما ورته ویل چې رینج دی مارکیټ رینج دی خو دغه انالیسیس مرته کو کې د شمال دسي راوغورځي مارکیټ د زینه ځکه دغه ریزिस्टنس دی تناتري نه ځای چې اندغه کلی ول دی اندغه ځای نو نور ځای ماته سینخ کاری خو که وصل ته دی اوس دغه سویپ کې نور سما سیل ټریډ دلته جوړیږي زما اندغه ته پته مې مزه چې دا چې بیا د سپورټ ځای دی نو د یو دقیقې بریک اوټ زور نه رسیږي چې دی ماته بیا ریسک ریوارډ راکړي ټي پی راکړي زما په نظر اندغه بس سویپ ماته خي د سویپ شو زما خیدا نو ماته خو سویپ کو زما په نظر نو دلته کراشي بریک اوټ ته زه بس سلام خیر نور سنلی کار نو څنګه چې ګوري مارکیټ دوره موو ورکو برا
خو زما په نظر چې دلته راشي زه به بریک آوټ سره ټریډ اخلم دلته نو ګورو چې څه کوي اصلي بریک آوټ ځای ماته دا ښکاري خو اوس مارکیټ بر روان دی ما دپاره داسې به زه وټاکم ځان ته کله دې بریک آوټ ورکړو نو زه به د خیره سیل الم لکه څنګه چې ګورې د دې ریزسټنس ځینه دی چې دی دغه ورکوي درګه د موو ورکوي لاندې او همدغه ځینې یې زور وایستو ګورې ښه پرې لاړو بیا چې دی راوغورځېدو نو مارکیټ بیرته ورغی لیکوډیټي یعنې سویپ کړلې اوس دا دلته ځان راوغورځوه نو زه لا په دې شیان باندې ټریډ نه الم صحیح ده زه دغه بریک آوټ ته په تمه کېږم چې بیخي زیات کنفرمیشن راته راشي چې صحیح دی ټول لیک بیرش شو نو انشاءالله بیا ورسره ټریډ الم دی موف ته ګوره د مارکیټ ووایه ځینې یو کش وایستو نو کله ته بریک آوټ ورکړي زما به سیل ټریډي صحیح زه خیر سیل پسې ګرځم ځکه چې لاندې لیکوډیټي زیاته شته ده او ماته دلیل نه جوړېږي چې زه بر خواته ټریډ والم کېدای شي بره ولاړ شي خو ما د دلیل نه جوړېږي چې زه ټریډ والم ګینې دغه زما د سټراټیجي ټریډ ون ده اوس دا هغه یو متل دی ټرینډ از یور فرینډ پوه شولې نو دغلته زما بای ټریډ جوړېدو دلته اوس به ټي پي شوی یم خو ځینې عالم ولې چې ځکه د ټرینډ خلاف اصلا زه ټریډ نه اخلم نو ګوره که بریک آوټ یې راکړو که رانه کړو بغیر د ټریډ او ورځ ده د خیر مارکیټ یې تر دې پورې لاړ اوس راوغورځېدو نو کله ته بریک آوټ راکړي هغه دی هله مې کری نه کړي نو داسې وګڼه چې زما دا ورځ بیخي بې ټریډه پاتې کېږي نو ګورو چې ما ته ټریډ راکوي یا نه د دې راتلو نه مخکې باید لږ ریټریس به راوکړي چې تر څو زما سټاپ لاس یې ورته ریټریس نه شي مارکیټ باندې فکر کوم نیوز راغی ما زه نیوز نه چک کوم په دې وختونو کې نو فکر کوم نیوز پرې راغی چې راوغورځېدو نو ګوره چې څه کوي دلته که دویم بریک آوټ دلته ورکړو مجبور یې زه ټریډ والم که لوس کېږي او که وین کېږي بریک آوټ تمه کېدل به دغلته وي زما فکر کوم دغه ځای کې نو یا دغه ځای کې صحیح دی دې بل ځای کې چې دې ځای کې ځکه چې اوس لږ ریسکي شو نو داسې ځایانو پسې ګرځه چې اصلا هلته بریک آوټ نه ورکوي چې بهانه دې جوړه وي چې ټریډ وانه دي خالي نو بیا هم ګورو څه کوي د خیر نه لاندې لیکوډیټیانې شته دي زما باوري یم چې لاندې به راځي خو اوس پوهېږم نه چې کله لاندې خو به راځي خو با نیویارک سیشن ته زړه چې راشي خو خبره دا وه چې رانغی راغی او ته ورې چې معلوم شي رښتیا شي زما خو یې تر اسیا سیشنه پورې سټراټیجي کار کوي نو صبر مې خوږوي نو صبر به ورته وکړو څه کوي د خیر بس ما اخرنی ټارګټ د ټریډ چې دی دا ځای شو چې دلته راغی اوس دلیل چې دی ښه یو چې دلته دا لو ریزسټنس لیکوډیټي جوړه کړه او بخښئ نه پوهېږم چې دا ولې ښه هلته یې لو ریزسټنس لیکوډیټي جوړه کړه دلته فیرالی ګپ لري نو که مارکیټ کش حالي دلته به ریټریس کوي د ځینې به کش حالي نو کله د بریک آوټ ورکړي زه به یو دانه یو په یو یا یو په دوه که راګیر شو نو زه به د 50% پورې الم نو ګوره چې څه کوي مارکیټ د خیر سره بس دغه لاندې دغه ورکړي بریک آوټ زړه یې راته راوپړسه 3 ساعته چې ناست یم چې مخامخ هم نه کینو خو زه لیمټ ږدم دا لیمټ دی اوس همدا اوس کله ته راشي ماته مسیج راځي چې دلته مارکیټ راغی خو بیا هم سړی که نه چې چارټ مخې ته وي او څه دې زده کوي ګورو چې څه کوي د خیر ناځواني ونه کړي ګوره چې بره کلوز ورکړي ځه ټریډ مې غلط وایستو څنګه چل دی ما چېرې وایستو ایته مې کلوز کړو خو ته ورېږه چې څه کوي چې بریک آوټ اوس چېرې ورکوي ځکه صحیح بریک آوټ یې نه و ورکړی دا وګورئ دلته بریک آوټ نه و دا وګورئ ځه اوس نه
ښه دا زموږ سیل ټریډ شو څومره پرفیکټ ځکه ما ایستو ورځ دا سټاپ لاس وکړم میتا ټریډر کې ښه اندازې کې سټاپ لاس راځي وې ډولونه کم وایستل شو بیا مرخیا ښه دا چې دی سټاپ لاس او دویم چې دی فول ټي پی دا هلته نو ګورو چې مارکیټ څه کوي اصلا دا ایمه باید بره راغلی وله خو سټراټیجي او قانون مې پکې مات کو دا هم چې 3 ساعت ورته کېنه او هغه هم سټاپ لاس شي او بیا بیله وضع کوي ښه ګورو چې څه کوي ښایسته مووي ورکړو نو اوس نه ماشاءالله ماشاءالله بس دا ورځه پې
ښه وبخئ دا هم زموږ ټریډ و امید لرم چې خوښ شوی به مې مننه ویډیو لیدل نه مو حتما ویډیو لایک کړئ 3 ساعته صبر مې کړی 3 ساعته چې دا ویډیو جوړه کوم او دا ټریډ والم نو حتما ویډیو لایک کړئ ویډیو ته حتما کمنټ کوئ چې نور پښتنو ته زما ویډیو حتما ورخئ مننه ټانک یو سو